دلته اوس دې حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها وایي دا تاسو ته یو دم خیمه او زده کړئ ښه چې چاته څه بیماري ده الله به په دې باندې شفا ورکړي او په دې سره به علاج وشي. عائشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله بیماري راله نفث على نفسه بالمعوذات نو په ځان باندې به په خپله دا معوذات وي معوذات قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یو روایت کې قل هو الله احد هم راځي تله درې سورتونه ووایه هېڅ خبره نه دا درې سورتونه به ووایي نفث على نفسه بیا به په ځان باندې چوف کړو یا په خپلو لاسونو باندې به چوف کړو او هغه به په بدن راښکو د یو طریقې دا وه چې په دې لاسونو کې به چوف کړو او بیا به په دې بدن راښکودو بله طریقې څه وه بله طریقې دا وه چې دا لاس به یې یخود او په هغه ځای باندې چې په کوم ځای باندې به تکلیف او دا صورتونه به وي او چوف کول وي. او عائشه رضی الله عنها وی فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه وی چې کله په هغه بیماري راله په کومه کې چې وفات شوی دی خو علاج نه طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث نو ما به په دقه صورتونه چوف کول کوم چې هغه په ځان باندې چوف کول خو دومره دی چې د هغه لاس مې د هغه په بدن راښکود خپل لاس نه ولي رجاء برکتها ځکه چې د هغه په لاس کې برکت نو صورتونه به ما وي لاس به د هغه لاس د هغه په بدن به یې راښکود دا یو دم دی زده کوي او دې دمونو کې ګوره اجازې مجازې نه ده اجازه موږ له ټوله رسول الله صلم را کړې ده هغوی کوي دا دمونه چې د شریعت موافق دا به دومره شی برز وړاند کړی وي دا ماله وي پلاني پیر صاحب اجازه را کړې ده څه شي اجازه ده صحیح دم چې څوک اچوي او ورځي والا دا اجازه ده کوه دا اوس اجازه ده که رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه اجازه ده دا صورتونه د آخري درې صورتونه په ځان وایه او چوف کوئ او لاس په هغه ځای راکاږه په کوم ځای چې تکلیف دی یا په دې دواړو لاسونو کې چوف کو په ټول بدن یې راکاږه دا طریقه ده که جبریل علیه السلام په رسول الله وسلم باندې دم اچولی دی اوس دا یې زده کوي او دا ډېر خلک ما ته وایي یو دا چې ډېر ملګري شکایت د دې کوي چې زه بیمار یم او ښه کېږم نه پرون ماسپښین یو ځای کې دوه درې ملګرو دا شکایت وکړو چې بس بیماران یو طبیعت هم ښه نه او بدن ښه نه او بعض وظیفه غواړي دا اوس وظیفه هم ده دم هم دی او هر څه دي او الله به د روغ صحت درکړي یو دغه شو دا کوم چې موږ اول ذکر کړو او دا معمولي مه ګڼئ ګورئ ما تاسو ته پرون بل اوس د اذکارو په درس کې ووایي چې ما پسې په دې نږدې ورځو کې 3 کسان راغلو 3 کسان وی موږ پلاني دعا هغه یاده کړې ده د درس نه رب العالمین زموږ مسلې حل کړي دي پرون بل ورځ یو کس راغلی هغه ما دا دعا یاده کړې ده اللهم عافني فی بدني هغه دعا موږ ذکر کړې او فی سمعي او آخره پورې او وی زه بیمار وم الله ښه کړی دا معمولي مه ګڼئ ورته اوس ته بغیر پیسو نه میلاویږي که نه او موږ یې ته داسې واضح حضر بیان کو په اسانه سره نو دا چې هغه اجازو والا خواله ورشي که نه نو بیا به سره قدر پیدا شي چې داسې یو بکسې پرېښودي او تا ته وایي چې دې کې ور واچوي 500 روپۍ بیا به ډېر قدر کې دا مسند خبرې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې ابو سعید الخدري وایي چې جبریل علیه السلام راغلی و په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی یا محمد اشتکیته اے محمد صلی الله علیه وسلم بیماری وی هغه ورته وایي چې نعم بیماری دا په صحیح مسلم کې حدیث دی نو دم یې پرې واچوه دم یاد که بسم الله ارقیک د الله په نوم سره تا دمومه من کل شیء یؤذیک د هر هغه شي نه چې تا تنګۍ تا له اذیت درکوي من شر کل نفس
چې د هر شر یا د هر نفس د شر نه بچ شي، او عین حاسد، او یا د حسدګر د سترګو نه. الله یشفیک، الله دې تعالی شفا درکي. بسم الله ارقیک، زه د الله په نوم تا دمومه. دې کې هر سره من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد، هر هغه شی چې تعالی تکلیف درکوي، او د هر نفس د شر نه، او د هر حسدګر د سترګو نه که نظره شوی. دا دم یاد که، په ځان یې وایه، په بچو یې وایه، په ښځه یې وایه، په ملګري، په مشر او په کشر، ته ګوره چې رب العالمین څومره برکت په دې کې اچي. بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. هغه پوخانو چې هغه دمونه یاد کړي دغه منتري، هغه اوږده اوږده دي بعضو یاد کړي، او دا آسان دي. چاته یاد دي هغه دمونه؟ چاته چا څه دم هم نه دی اورېدلی؟ عجیبه ده. د مچۍ څه دی؟ زلزلک زلزلک زلزلک. نو چې دا کیسې یادوي سړی، دا اوس منتر دی. دا اوس منتر دی. ته مخکې یو ملګری و موږ سره بیان کې، هغه څه ناشنا دم ویلی، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. څومره آسان دي، او الله پکې شفا مچولې. یو خبره ته وکړم، ګورې بعض راشي وي زه دا دمونه په ځان اچوم ماله شفا نه راکړي. یکې دوه خبرې، یوه دې پې تجربې کوي، تجربو کې شفا نه وي، تا به یقیني چې الله ماله دې سره شفا راکړي. بله چې دې کله د دې هر څه نه چوټي شي که نه، نو بیا دې خبرې له راشي. اخره کې دې مسلې له بیا راشي، دې کوم فایده نه ولې پکې نه وکړي، څوک یې به طریقه وکړي. دا بل دم واله رسول صلی الله علیه وسلم به په ملګرو باندې هم دمونه اچول، او ځکه یو حدیث کې راځي وایي که تاسو کې څوک یو مسلمان له فایده ورکولی شي نو وردي کړي. یعنې که څوک به مسلمان دم اچولی شي نو وادي چې په دې باندې الله اجر ورکړي. کله ته داسې ناست یې که نه، او ملګری وینې بیمار دی، انډیوال بیمار دی، کور کې څوک بیمار دی، لاړ شه دا دم پې واچوه، اخرني 3 سورتونه پې ووایه، د سوره فاتحه وپیرې پې ووایه، آیت الکرسي پې ووایه، بس نور آیتونه یې دا پې ووایه، الله به تعالی اجر درکړي، او هغه له به الله روغ صحت ورکړي. عائشه رضی الله عنها وایي، او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتکا منا انسان، کله چې په موږ کې څوک بیمار شو نو رسول الله وسلم به پې دا ښی لاس راښکودو، دا به د هغه په دې بدن کې، او بیا به وي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے الله دا بیماری ختمه که، ته رب د انسانانو یې، رب د خلکو یې، واشفي انت الشافي، شفا ورکه، شفا ورکوونکی ته نشتی شفا مگر هغه چې ته ورکې، شفاء لا یغادر سقما، یا الله داسې شفا وله ورکه چې وروسته بیماري پرې نه ځي. اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دا به رسول الله په ملګرو دا دم اچو. دې سره دا طریقه هم ده، لکه یو حدیث کې راځي چې اذا اتى المریض یدعو له، بیمار له به دا دعا غوښته، که ته هسې بیمار دپاره دا دعا وغواړې هم صحیح ده، او که ته د بیمار په بدن لاس کېږي او دا دعا ووایې نو هم صحیح ده. یو روایت کې داسې راځي، او دا امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، محمد ابن حاطب رضی الله عنه وی زما په لاس باندې
ګرمه شوروا اورېدلې وه، یا بس خلکو ته ښوروا وایي، بعضو ته شوروا وایي، موږ ته شوروا وایي، نو که دغه پرې نه پوهېږي نو ښوروا ورته بعض وایي. دا په دې لاس باندې اورېدلی و، دا لاس یې سوځېدلی و. نو فذهبت بي امي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو زما مور زه رسول صلی الله علیه وسلم له بوتلمه. نو ما ته یاد دي چې هغه په ما باندې دم واچو، دا یې ووایي چې اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت. دا غینه مختصر ده، اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت. وی دا دم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې اچولی، ځکه زما هغه لاس سوځېدلی.